اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو فین پروګرام ته. تېره ورځ موږ په فین پروګرام کې تر ټولزه میلیو شیپ او برشز باندې غږېدلی و که نه. نن راځو په ایمیج باندې غږېږو او دلته آوټلاین لرو، فیل لرو او دلته به کلرز وایو او کلیپ بورډ باندې غږېږو. راځو تېره ورځ موږ ویلي چې چېرته مثال موږ داسې شیپ ولرو، مثال دا شیپ مثال دلته رنګ ورکولو یا هم مثال اوس راځم دا شیپ مې رسم کړو، هغه وروسته دلته بیرون کلیک کړم، سلیکشن ختم شي او دلته یو رنګ ورته اخلم، رنګ څخه وروسته دلته رنګ ورکوم. نو اوس راځو دلته ایمیج لرو. په ایمیج کې چې دا ول سلیکشن لرو، دوه ډوله سلیکشن لرو، یو چې دا ریکټینګل سلیکشن لرو، بل پریفارم سلیکشن لرو. که چېرته غواړئ چې تاسو مثال راځو ریکټینګل یعنې چارکونجه سلیکشن وکړئ، بیا به راځو دلته ریکټینګل څخه استفاده کلیک وکړئ. کلیک څخه وروسته تاسو ګورئ دا جای انتخاب کړو. اوس دا جای تاسو انتخاب کړی څنګه کوي، کټ کوي، انتقالوي، د دې کافي اخلي. دلته کلیک وکړم او داسې کرسر کش کړم، دا انتقالیږي له دې ځای. صحیح شو. بیرته کنټرول زیډ کوم او چېرته مثال وایي چې نه د دې کافي اخلم یا هم دلته راځو نو بیا به کافي باندې کلیک وکړئ، له وروسته فیسټ باندې کلیک وکړئ. ګوره د دې یوه کافي درته وایسته. بله غواړئ نو دلته فقط فیسټ باندې کلیک کوه، نو د دې کافیانې درته بس هر څومره دی وخت یې. صحیح شو. دا هم ورته کنټرول زیډ کوم، له وروسته راځو دلته پریفارم سلیکشن لرو. پریفارم سلیکشن چې ته بیا فقط د خپل زړه سلیکشن کولی شي. ځینې دلته ګوره موږ فقط د چارکونجه کولی شو، خو که غواړئ چې مثال پریفارم د خپلې خوښې وکړئ نو راځه دلته ګوره د پریفارم د خپلې خوښې مثال په دغو شکل سره ته سلیکشن کوئ. یا مثال که چېرې تاسو عکس راوړئ، هغه عکس هم ځینې کولی شي. صحیح ده. سلیکشن مثال غواړئ یو عکس بل عکس څخه جدا کړي، نو د دغو ټول په واسطه به کولی شي. نو دا هم بیرته کنټرول زیډ کوم. که چېرته تاسو عکسونه راوړئ دلته عکسونه هم سلیکشن کولی شئ. بل سلیکټ آل د که غواړئ دا کوم شیان چې مثال تاسو رسم کړي، دلته مې دا رسم کړی او دلته هم راځم مثال مختلف شیپونه رسموم. اوس غواړئ چې مثال دا کوم شیپونه ته انتخاب رسم کړي دا ټول انتخاب شي، نو بیا به سلیکشن ته راسئ. له سلیکشن څخه سلیکټ آل باندې کلیک وکړه، ګوره ټوله صفحه انتخاب کړه. نو ډیلیټ بټن باندې پریس وکړئ، مکمل به ډیلیټ شي. له هغه وروسته بیا دلته په سلیکشن کې انور سلیکشن راځو. مثال راځم دا بیرته کنټرول زیډ کوم. اوس موږ ویلی چې دا ځای مې انتخاب کړو، غواړئ چې دا ډیلیټ کړي نو ډیلیټ بټن باندې پریس وکړه. کوم ځای ډیلیټېږي؟ کوم ځای چې موږ انتخاب کړی. اوس که چېرته غواړئ چې نه د دې ضد شي، نو کوم ځای چې ما انتخاب کړی ده دا د نه شي ډیلیټ، دا نوره کوم ځای چې ما نه انتخاب کړی دا ځای د ډیلیټ شي، نو بیا به دا ځای انتخاب کړي. له هغه وروسته راځو انورټ سلیکشن لرو، دې باندې کلیک وکړئ. اوس ګوره ټوله صفحه درته انتخاب کړه. ډیلیټ بټن پریس وکړئ، مکمل صفحه به ډیلیټ شي. صحیح شو. او کوم ځای چې تاسو انتخاب کړی هغه ځای پاته شو. نو دا هم بیرته کنټرول زیډ کوم. له هغه وروسته راځو دلته ډیلیټ لرو، دې ځای هم ډیلیټولی شي، له کیبورډه هم ډیلیټولی شي. په هغو حالت کې پالکي کله ستا یو ځای انتخاب کړی، دا ځای مې انتخاب کړی، ډیلیټ ته راسه، ګوره ځای ډیلیټ شو. او که له کنټرول به دلته له کیبورډ څخه ډیلیټ بټن پریس کې هم ډیلیټېږي. صحیح شو. بل دلته ترانسفرنس سلیکشن لرو. دا څه کار کوي؟ که چېرته مثال موږ یو خط ولیکو، راځم دلته مې خط لیکم، ورته مثال افغانستان مې ولیکو. له هغه وروسته دا نه معلومېږي، ولې؟ رنګ یې سور ده، بکګراونډ یې هم سور ده، رنګ یې هم سور ده. نو دلته رنګ ورته چې تور ده. اوس دغه افغانستان چې دا بکګراونډ لري نه لري، ځکه ګوره دلته کالر کې یعنې رنګ سپین د بیخي بکګراونډ نه لري. نو بیا هم دلته درلودو چې آف کیو او ترانسپرنټ. اوس آف کیو ورته انتخاب دی، یعنې دې ته بکګراونډ لرې کړه. که غواړئ چې دې بکګراونډ راشي، آف کیو باندې کلیک وکړه، ګوره بکګراونډ یې راغی. غواړئ بیرته لرې شي، نو دا د ترانسپرنټ باندې کلیک وکړه، بیرته یې بکګراونډ چې ده له منځه ځي. نو دلته په هم مینو کې هم سلیکټ، دلته ګوره ترانسپرنټ سلیکشن لرو، دې باندې کلیک وکړه. یوه داسې کله کلیک وکړو، ګوره هغه بکګراونډ یې راغی. غواړئ چې بیرته له منځه ولاړ شي، نو دلته بیا په ترانسپرنټ باندې کلیک وکړه، هغه بکګراونډ یې له منځه ځي. صحیح شو. بل کرافت لرو. کرافت څه کار کوي او غیر فعاله ده. په هغه وخت کې فعاله کېږي کله چې موږ یو ځای انتخاب کړو. مثال راځو غواړئ دغه مکمل عکس د نه د افکار راځي، فقط دلته یو ځای ورته انتخابوئ چې فقط ما دا ځای افکار ده، دا ځای داسې ورته انتخاب کړو چې نور ځای مې نه د افکار، فقط دا کوم ځای چې ما انتخاب کړی دا ځای مې افکار ده، نور مکمل ډیلیټ کړه. نو دا داسې پرېږدئ. له هغه وروسته ګوره کرافت فعاله شو. کرافت باندې چې کله کلیک وکړې، اوس ګوره مکمل له منځه ولاړ. او کوم ځای ستا انتخاب کړی و هغه فقط تاسو ته پاته شو. نو راځم دا بیرته کنټرول زیډ کوم چې بیرته خپل حالت ته راسي. بل ریسایز هم په هغو حالت کې کار کوي کله چې تاسو د کوم شیپ یا عکس ده تاسو انتخاب کړئ. نو تاسو به راځئ اول به دغه شکل سره انتخاب کړئ، دا مې چې انتخاب کړو ریسایز ته به راسئ. ریسایز ته کله چې راغلی، اوس دا هوریزنټل څومره غټوي او ورټیکل. اوس ګور راځو دلته د دې کنجوی کش کوم، د نقطو څخه غټېږي او کوچنی کېږي نه. بیا ریسایز ته راځم، دلته مثال کولی شئ هوریزنټل
هوریزنټل خپل اندازه ورکړي. زه ورته وایم چې دا 150 هوریزنټل راته غټ کړه، خو کله مې دلته هوریزنټل کې دا 150 ولیکل، ورټیکل کې هم اتوماتیک ولیکل شول کو نه لیکل شول، ځکه دلته موږ منشن دلته اکسپټ ټو دا ورته فعال کړی، تاسو به دا غیر فعال کړئ. اوس په یو کې تغیرات راولي، په بل کې به تغیرات نه راځي. ورته ورټیکل نه غټوم، فقط هوریزنټل غټوم افقي. نو دا مې ورته ولیکل غوړسه وکي کې ګوره یو څه غټ شو کنه څه غټ. دا هم بیرته کنټرول زد کوم، له کنټرول زد څخه وروسته بیا ریسایز ته راځم. ریسایز په هغه حالت کې دلته به تاسو بیا دا ورته انتخابوي. صحیح شو، دا صفحه مې انتخاب کړل، وروسته بیا ریسایز ته راسئ. بل چې دا روټیټ څومره تاو شي دا، نو دلته به راځي هوریزنټل او ورټیکل. ورته دا 60 سانتي متر مثال دلته 60 پکسل ده، نو دا ورته انتخاب ګوره 60 درته تاو کو. او که چیرته وایي نه ورټیکل تاسو، نو تاسو به دا بیا ورته انتخاب کې کلنس مثال دا انتخاب کو. د انتخاب څخه به وروسته تاسو بیا سایز ریسایز کې به ورټیکل ورته انتخاب کړئ. ورټیکل څومره درته تاو کې مثال ورته 30 کې کوسي 10 پکسل درته تاو کو. صحیح سو. بل روټیټ کې چیرته مثال موږ یو عکس ولا راځم، یو عکس درته راوړم فرام، او دلته مثال دا عکس مې راخلاص کو. دا عکس مې راخلاص کو، دا ډیر غټ ده، دا بیرته راځم یو څه ورته کوشنه کوم. اوس ګوره د دې محکومې خواته ده، دا خواته ده کنه ښي طرف ته ده، غواړي چې دا تاو شي 90 درجې تاو کا. ګوره 90 درجې تاو کو. صحیح سو. یعنی مثال ورته وایي چې نه 90 درجې تاو که کومه خواته چپ طرف ته. اوس ګوره 90 درجې بیرته نه خپل حالت ته راغلو. صحیح سو. او که وایي چې نه 180 درجې سرچپه که ګوره دې سرچپه سو. او که وایي چې نه ورټیکل تاو کا. اوس ګوره اوس محبوب دی خواته راغی، نور لیکانی خواته ولاړو. صحیح سو. او که بیرته هوریزنټل ورته انتخاب کړي، بیرته به خپل حالت ته سرخم خلاص ان شاء الله. لږ وروسته بیا راځو دلته اوټلاین لرو او فیل لرو. که چیرته زه مثال یو نوې صفحه واخلم، ښه کنټرول ان او دا ډونټ سیو کوم. راځه مثال دلته اوټلاین لرو. په اوټلاین کې بیا زه په هغه حالت کې کار کوي کله چې موږ یو شیفت رسم کو. مثال په شیفت باندې مې کلیک وکړ، شیفت څخه وروسته دلته مې شیفت رسم کو. اوس ګوره اوټلاین او فیل څه ده فعال شول. اوس اوټلاین دغه رنګ ټول کېږي، دا شاوخوا رنګ ده. صحیح سو. او فیل د مابین رنګ ټول کېږي، او کالر وان هم د دغه اوټلاین رنګ ټول کېږي. کالر وان کوم یو رنګ ده؟ تور ده، دلته هم تور ده. او کالر 2 سپین ده، دلته هم سپین ده. که زه راسم مثال دلته ګوره دلته د شیفت ایر انتخاب ده، سور باندې کلیک وکړم، دلته هم سور ده هم سور. خو اوس که غواړئ چې مثال مابین ته رنګ ورکړئ، نو بیا به راځئ کالر 2 ته. کالر 2 ته کله سره له کوم رنګ ورته غواړئ چې مثال ورته دغه شین رنګ ورته انتخاب کړو. ولې دلته نه راځي؟ ځکه دلته په پیل کې موږ نو رنګ ورته انتخاب کړی. صحیح سو. اول به راسو اوټلاین ته. اوټلاین په کوم شکل سره؟ نو اوټلاین بخیری ونه لري. سولټ کلر په دغه شکل سره، نو دا لاندې مختلف شکلونه دي، مثال دا شکلونه دي. صحیح سو. سیده دلته په اوټلاین کې په پیل کې خدر ته کوي. اوس دلته راځو نو اوټلاین ورته انتخاب ده، یعنی بخیر رنګ ما ورکوه. په اوټلاین کې هم نو ورته انتخاب کو، رنګ ورکېدو دی اوټلاین. خو دلته سولټ کلر ورته انتخابوم، دا اوس رنګ را اکران راغی. لدې څخه کوم شیپ چې تر اسمه اتوماتیک به دغه مابین رنګ اخیسته کې نه دخسه. اوس بیا مثال راځم دا رنګ ورته انتخاب کو، خو دا رنګ د کوم شکل سره؟ بیا پیل ته راسه، دلته ګوره نو بيخي دی نه سولټ کلر ودی لري. کرین ته په دغه شکل سره مثال ګوره دی ورسې په شکل سره، د خخې په شکل سره دی ورېږي، دلته مختلف شکلونه دي، دې نه استفاده کولای. صحیح سو. نو تاسو به دا ټول استفاده کوئ. بل د اوټلاین سایز څومره؟ دلته راځه سایز ورته چینج کړئ، بيخي ډیر نری راځي. دلته مثال څو 3 پکسل ورته کوي، مثال دلته ورته راسي نه 5 پکسل دی، دلته مثال ورته کولی شي 8 پکسل. اوس ګوره دا اوټلاین څه یو څه خاص. صحیح سو. او رنگونه خو ان شاء الله در معلومیږي، هر یو رنگ نه استفاده کوي. خو بیا هم که چیرته مثال تاسو دا رنگونه نه خو کېدل، بیا به ایډیټ کلر سره ایډیټ کلر کې بدلته بیا خپل یو رنگ جوړوي. مثال څنګه اول تیار جوړ شوی رنگونه لدې نه استفاده کولی شي. کله دا انتخاب کوی کې دا رنگ ګوره دا لاندې خالی خانې څه دي، دا به ډکې شي. بیا که وایي نه زه خپل رنګ جوړوم، نو کوم رنګ؟ د هر رنګ د صورت انتخاب کو. اوس ګوره دلته تاسو ته ښکاري، خو دلته بیا کولی شي دا رنګ پوخ او خام کې. مثال دا رنګ ورته انتخاب کو، دا رنګ اوس د پوخ خام اوس ډیر پوخ ده، دلته دا نقطه ونیسه، داسې پورته کش کړه، ګوره دلته څومره خام سو. دا ورته وکړه، اوس په دغه اوټلاین کې د دغه رنګ صحیح سو، هغه هم دلته اضافه سو. نو دا خانې تاسو ټول ډکولای شئ، خو دا کله چې دا پروګرام یې کلوز کې بیرته بند کړئ، نو دا بیرته بیا له منځه ځي. صحیح سو. او یا هم دلته ګوره د کلر فکر ټولو د هغه ویلو که غواړئ چې له یو عکس نه رنګ یو شی ته ورکړئ، نو بیا به له کلر فکر نه استفاده کوو. مشکل خو نشته تر دې ځایه.
بل راځو کټ کافي فیسټ راځو. دا څه کار کوي که چېرته مثال غواړي یو ځای کافي کې یا کټ کې راځه مثال دلته شیف انتخاب د بخښنې سره زه سلیکشن انتخابوم. له سلیکشن څخه وروسته دا ځای مې انتخاب کړ. کله چې دا ځای انتخاب کړم کافي کټ دا اتوماتیک فعاله شول. غواړي دا ځای کټ کې یعنې دا ځای له منځه وسي یا بل ځای انتقال کې دا ځای داسې انتخاب کړو کټ لرو شارکټ یې څه شو کنټرول ایکس و. دا باندې کلیک وکړل دې څخه وروسته ګوره دا ځای ختم شو. فیس باندې کلیک وکړه دلته راغی ګوره دا ځای بل انتقال کړه. دا ځای ولې شین رنګ واخیست کالر 2 یې شین دی. دلته به راسي دا به بېرته ورته سپین کړي وروسته به دلته کالر 1 ته راسي دې چې کوم ځای وروسته چې کوم ځای انتقالوي هغه رنګ به سره کوم شکل سره په سپین سره به وي ګوره په سپین صحیح شو. بل کافي لرو د کافي شارکټ شو کنټرول سی صحیح شو. غواړي چې مثال دې چې کافي واخلې ګورې شارکټو باندې کار نه ده کړی نو دلته به ګورې په هر یو کرسر کې دې درته ښکاري کنټرول پی کنټرول سی باندې دلته په کافي باندې کلیک وکړه وروسته فیس باندې کلیک وکړه ګورې د پی شارکټ شو بیا پی کنټرول وی صحیح شو. نو اوس ګوره دلته یوه کافي راوسه بیا په پیس باندې کلیک کوئ بله کافي یعنې هر څو کافیانې چې غوښتې کولی شي مثال کافیانې بوسي صحیح شو. یو دلته فیس لرو بل دلته فیس فرام لرو. فیس چې دی مثال دا کومه کافي ستا ښځې درته کافي کوي او که غواړې چې یو عکس راخلاص کړي بیا فیس فرام نه استفاده کوي. فیس فرام باندې کلیک وکړه کوم عکس راخلاصوي زه مثال ورته دغه عکس راخلاصوم اوکې که ګوره دا عکس به تاسو ته راخلاص سو سر خو خلاص ان شاء الله. یو وروسته راځو ویو لرو. په ویو کې زده لکه دلته زوم ان ویل او څه کار کوي نږدې کوي زوم اوټ بیرته لري کوي. مثال تاسو یا ډیر نږدې کړی یا هم لري کړی غواړئ چې نورمال حالت 100% درته ښکاره شي دلته 100% باندې کلیک وکړئ دا نورمال حالت د دې عکس صحیح شو. اصل ګوره د صفحې هم 100% دلته عکس ډیر غټ دی ځکه دغه شکل درته ښکاري. بل رول الخطکش ولري که ونه لري دا خطکش وسته که نسته غواړئ دا نه نو دا غیر فعاله که خطکش ده له منځه ځي. ګریډن جالۍ دې ولري که نه ګریډن باندې کلیک وکړئ ګوره یو جالۍ رامنځته شوه. نو دلته زه ته رسامي فقط ښه کولی شي مثال دا د رسامي لپاره استفاده کېږي دا پرنټېږي نه صحیح شو. او که نه غواړئ بېرته کلیک وکړئ غیر فعاله کې نه راځي. سټیټ بار دا خط د سټیټ بار په نامه یادېدو ګوره دا خط د سټیټ بار په دا دی کې نه دلته غیر فعاله که ورکېږي بېرته کلیک وکړئ بېرته راځي. فل سکرین دا کوم شی چې ما جوړ کړی دا فل سکرین راته وښیي ګوره اوس فل سکرین راته ښیي. اوس انټر وهه یا هم فاصله وهه یا کلیک وکړئ بېرته خپل حالت ته ځي. او دلته تامنیل دا په هغه وخت کې فعاله کېږي کله چې تاسو دا صفحه یو څه رانږدې کړئ صحیح شو. ګوره اوس اندازه څومره شوه 200 شوه. اوس دا فعاله شو کلیک وکړه دلته یوه وړه صفحه تاسو ته ښکاري کړکۍ. نو اوس دا د دې کومه داسې خاص دنده نه لري دا د کړکۍ شاوخوا چې کوم کار کوي هغه تا ته ښکاري. دلته کار کوه هغه هم نه درته ښکاري یعنې شاوخوا چې دا چیر دا یې دی هغه شاوخوا کار کوه هغه دلته درته ښکاري صحیح شو. او که نه غواړئ بېرته کلیک وکړئ یا راځه دلته کلوز کړه دا به کلوز تر دې چې هم سر خلاص شو. بل راځو فایل لرو بس ده. فایل کې ګوره نیو څه کار کوي دا مکمل شان تکراری دي صحیح. سو یو پراپرټیز کې نه د صفات ټاپ بیک ګراوند او پرنٹ کې به بیا څه خبر ده کوم ځکه پرنٹ یو څه کډوار ده سره صحیح ده. او دلته درې بټن لرو دې مکمل هم درته ویلو صحیح. سو نو ان شاء الله سبا ده په ورپټ پر پرنٹ پروګرام هم خلاصيږي یو کومه تخنیکس دغه هم درته کاروم د غوړسته ان شاء الله نوټ پارت ته تر دې چې خو مشکل نشته. سوال پوښتنه نه لرئ؟